محترم رئیس بنګسي بشر سر او محترم خبرې به رسین په غاړه وګو او مو سره څه شته نه اول مریم خروبي بس غاړه مې خرابه ده ساړه سو وایا بټرنم رسي سا سو ہے غزل مکه بعد شنو چیتنوي جنان چیتنوي جانانا په ما د دنیا ورانا واه واه چیتنوي جانانا په ما د دنیا ورانا د ژوند مزه مې نشته قسم دې ویل वाह क्या बात है क्या बात है چیتنوي جانانا په ما د دنیا ورانا د ژوند مزه مې نشته قسم دې ویل او ستا په انتظار کې بزه شپې سبا کوم ستا په انتظار کې بزه شپې سبا کوم زم چې ګورم د تصویر ته او کیزې مې د چشمان واه لغړم خراب دي ګام دوم او ته د مصطفی تنها د حاله څه خبرې ته د مصطفی تنها د حاله څه خبرې او په خوله هر چا ته خانه خو په زړه د پاکستانه क्या बात है او دین وخت غزل دویم شعر ځان ترایات کا ترانه مریم خرابې جنانا خوخي مې دستا د خولې خوږې خبرې جنانا خوخي مې دستا د خولې خوږې خبرې وی په حیا باندې پورا وی خې درنې خبرې او شعر دا ځلن صاحب هغه سړی زما په مخ کې حیثیت نه لري هغه سړی زما په مخ کې حیثیت نه لري زما په مخ کې چې کوي څوک بې معنی خبرې क्या बात है वाह هغه سړی زما په مخ کې حیثیت نه لري زما په مخ کې چې کوي څوک بې معنی خبرې او دا دې په ما باندې جانانه څه جادو کړی فرمان صاحب دا دې په ما باندې جانانه څه جادو کړی دی تا په مخ کې ما ته ولې نه راځي دا دې په ما باندې جانانه څه جادو کړی دی تا په مخ کې ما ته ولې نه راتلې خبرې او بل شعر دا زما په ژوند باندې ګلونه د سپرلي وري زما په ژوند باندې ګلونه د سپرلي وريږي چې زه دې اورم خوږې خوږې یادې خبرې او خدمت زما د زړه نه مصطفی تنها سسیږي وي زما د زړه نه مصطفی تنها سسیږي ویني چې څوک کوي د بې وفا جانان ترخې خبرې